السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو در وښیم تاسو څنګه کولی سئ چې د فیسبوک سرچ سوې هسټري ډیلیټ کړئ. نو دوستانو که چیرې تاسو په فیسبوک کې د چا پیج سرچ کړئ یا د هغه رقم تاسو د بل ملګري نوم سرچ کړئ، نو که چیرې تاسو غواړئ چې هغه له سرچ هسټري څخه ډیلیټ کړئ، نو دغه به تاسو څنګه ډیلیټوئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا سره لایک کړئ، لا خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو فیسبوک خلاص کړئ، د هغه رقم ګورمز د سرچ هسټري ته رالم. دلته که تاسو هر څه سرچ کړي وي، نو که چیرې تاسو غواړئ چې دغه له سرچ هسټري څخه ډیلیټ کړئ، نو د دې لپاره تاسو دغه په دوو طریقو سره ختمولی سئ. دوستانو اولنۍ طریقه چې ده، د دې لپاره به تاسو په دغه نوم باندې دا رقم کلیک ونیسېږئ. کله چې ګورو دوستانو تاسو په دا نوم باندې دا رقم کلیک ونیسېږئ، دغه رقم به هغلته تاسو ته دوه اپشنه درکړي، یو کینسل ده، یو ډیلیټ ده. که چیرې تاسو په ډیلیټ باندې کلیک وکړئ، هغه به له سرچ هسټري څخه ګوره آنلاین زده کړه ډیلیټ سي. نو دوستانو یو په دغه طریقه سره تاسو کولی سئ چې هغه ډیلیټ کړئ. او دویمه طریقه چې ده دوستانو، تاسو به راسئ په ایډیټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په ایډیټ باندې کلیک وکړئ، اوس که چیرې تاسو یو ختموئ، صرف به تاسو په دغه غلط نشان باندې کلیک وکړئ او هغه به له سرچ هسټري څخه ډیلیټ سي. د هغه رقم ګوره دوستانو په یعنی که یو تاسو غواړئ چې ختم کړئ، هغه دلته تاسو ختمولی سئ. او د هغه رقم که چیرې تاسو غواړئ چې ټول په یوه وار ختم کړئ، هغه بیا تاسو په کلیر سرچز کې ختمولی سئ. نو تاسو به په کلیر سرچز باندې کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، هغه ستاسو په موبایل کې چې کومه هسټري تاسو سرچ کړې وه په فیسبوک کې، هغه ټوله به له دې څخه ختم سي. نو دوستانو اوس تاسو کتلی سئ چې کومه هسټري ما سرچ کړې وه، هغه ټوله له دې څخه ختمه سوله. نو دوستانو په دغه طریقه سره تاسو کولی سئ چې په فیسبوک کې سرچ سوې هسټري ډیلیټ کړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ سوي وي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، لا خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. میلاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.